یو کس په ډرایوینګ ناست و په موټرسایکل او بس ما سره به تمانچه وه او بس چې وبرلو بس لوډ به وې کله خانه بس موبایل به هم ترې راواخیستلو او بس یو ټپ به مو ووهلو بس ترې راخوشي به شو. خان یو غټ ګروپ دی مخکې بس د هغې له به م ورکړلې موږ له به یې 2,000 3,000 روپۍ راکړلې او هغې ښه زیاتې چې جمع کړي 200-300 موبایل یې هغه واستې افغانستان له. د بمي چاودنو هدفي وجنو د پیښو وروستو د غلا او وسلوالو شکو پرله پسې پیښو د پیښور اوسیدونکي یرولي دي. د پیښور د ګڼې ګوڼې د سیمو اوسیدونکي اوس د ورځې هم ځان د کورونو نه بهر غیر محفوظ ګڼي. بجلی نشته د شپې تیاره کې چې زنانه روانه یا سړی رواني یا څوک لاس کې موبایل تماچه چې پکې دي ما خو خپلو بچو ته تر دې پورې ویلي ورسره جیب پیسې هم در سره یا موله ورکوئ خو چیټ چاټ به ورسره نه کوئ ځکه چې هغې هر یو چیز نه تیر دي. کم خلک چې دا سنیچنګ کوي یا دا نور څه کارونه کوي هغه دا یو چیز نه تیر هغه اخلاقي طور باندې ختم وي. د پیښور پریس کلب پخوانی جنرال سیکرټري او سینیئر کرایم ریپورټر عمران بخاري وایي چې په داخلي او خارجي لارو د سی سی ټي وي کیمرو د نشوالي په وجه داسې قسمه پیښو کې اضافه روانه ده. اگر یہ سیف سٹی پروجیکٹ عرصہ دراز نه په التوا شکار دی د ریټ کنټرول کول ټول غټه طریقه د سیف سٹی پروجیکٹ په ښار کې اجرا ده او سیف سٹی پروجیکٹ شروع کیږي نه لګیا دی د 15 کال نه سیوا وشول کیمرو انسټالیشن د محرم کې وشي او من نه کېږي لګیا دی. نو د حکومت دا یو ناکامي ده چې سیف سټي پروجیکټ نه دی انسټال شوی هغې په وجه د وارداتونو کې اضافه کېږي لګیا ده. او دې نه علاوه تا اگر بي آر ټي چې نه و جوړ ټرافیک پولیس 200 کیمرې لګېدلې وې بي آر ټي جوړېدو په منځ کې 200 کیمرې هم لرې شوې اوس هغه هم نه دي انسټال. نو هغه کم لږ ډېر موجودګي وه د یو جدید ایویډنس یا جدید ډیجیټل نگراني هغه هم ختم شو. که یو اړخته جرایم پیشه عناصر په شر خورولو کې سرګرم دي نو بل اړخته پولیس هم ښار کې د امن و امان راوستلو لپاره پرعزم دي. ایس ایس پی آپریشنز کاشف عباسي وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې پولیسو د مختلفو سیمو نه په خطرناکو جرمونو کې ککړې 12 ډلې نیولې دي چې د قبضې نه په سلګونو موبایل فونونه او نور سامان برآمد کړی شوی دی. स्ट्रीट क्राइम के मामलात हैं वो हर कॉस्मोपॉलिटन सिटी की तरह पेशावर पुलिस के लिए भी स्ट्रीट क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज है. और इस स्ट्रीट क्राइम में बेसिकली एक लेट्स से जब हम उसके कांस्टेंट ट्रेंड को देखते हैं तो अबाबील फ़ोर्स के क़याम के बाद बतदरीज उसमें कमी आ रही है. लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसके अंदर एक कोई सडन स्पाइक या कोई एक सर्ज उसके अंदर ज़रूर आती है और पुलिस अपना काम जारी रखे हुए हम तकरीबन 300 से ज़ायद इस तरह के जो स्नैच्ड या स्टोलन या जो इस तरह के मोबाइल फ़ोन्स थे वो रिकवर कर चुके हैं. 12 से ज़्यादा इस हवाले से जो गैंग्स हैं जो कि इस तरह की वारदातों में मुलविस थे वो गिरफ़्तार हो के और जेल में हैं. د پیښور اوسیدونکو د شکو پیښو کې د اضافې نه وروستو د ښار د اعلی پولیس چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره د مؤثر اقدامات وکړي. د کیمرمین محمد خالد او حازم صافي سره خالد الرحمن، وحدت نیوز، پیښور.